علي وزیر اخیر هم خپل غږ اوچت کړ. علي وزیر پاکستان حکومت ته نر ځواب ورکړ د افغانستان په سر. پاکستان حکومت دوی ته د افغانستان په سر څه ویلې؟ ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې علي وزیر څه وایي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. علي وزیر له موره یو ده داسې نري خبرې کوي چې حریف په ځمکه ننې باسي او اور پکې بلوي. سره له دومره زندانونو او ګواښونو بیا هم زره غوندې تغیرات پکې نه دي راغلي. هغه په خپل دریځ ولاړ ده. پاکستان ریاست ډیر کوشش وکړ چې د علي وزیر او محسن داوړ نه د افغانستان د تګ قصد واخلي. د دې لپاره یې خاص ټیم جوړ کړی ده چې دوی وپلټي او یوه وړه غوندې بهانه پکې پیدا کړي چې جیل ته یې بوځي. پاکستان ظالم ریاست علي وزیر ته ویلي چې ته ولې افغانستان ته راړې؟ علي وزیر د نر زوی داسې ځواب ورکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ مخکښ غړی علي وزیر وویلې د چا پلار هم نشي کولی ما خپل وطن افغانستان ته له سفر کولو راوګرځوي. علي وزیر تازه د پاکستان حکومت ته خطاب کې ویلې افغانستان زموږ د پلرونو او نیکونو کور دی. هر کله چې وغواړم هلته تللی شم او له خلکو سره کتلی شم. تاسو څوک یاست چې ما منع کوئ زما خپل کور نه؟ علي وزیر د افغانانو له میلمه پالنې هم ډیر سخت متاثره شوی ده. دی وایي چې مونږ کوم تمه وه هغه نسل چنده پورته زموږ میلمه پالنه وشوه او پاکستان حکومت باندې تر ټولو چې بده لګېدلې هغه د هلیکوپټر مسله ده. پاکستان حکومت ته به په دې زور ورکړی چې دوی ته ولې افغان حکومت دومره مینه ورکړه او علي وزیر هم دغې مسلې ته اشاره وکړه او د ولسمشر غني نه یې ډیره مننه وکړه. دی زیاتوي چې ولسمشر داسې تاریخي کار وکړ چې په کالیا کې وینه وچه کړې ده. او بله مهمه موضوع چې تازه پاکستان کې شوې د عارف وزیر نیول کېدل دي چې دغه کار د علي وزیر غوسه هم راپارولې ده. هیڅ دلیل وجود نه لري چې عارف وزیر ولې ونیول شو، خو پاکستان ریاست بیا وایي چې عارف وزیر په افغانستان کې د پاکستان ریاست په ضد خبرې کړې دي. پاکستانی ځواکونو ویلي عارف وزیر افغانستان کې پارونکې څرګندونې کړې او باید بندي کړای شي. درنو لیدونکو دغه موضوعات چې علي وزیر ورته اشاره وکړله د پاکستان حکومت کوم دریځ ده، تاسو کوم نظر پرې لرئ؟ له موږ سره یې حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.